زمونږ والد صاحب او تاسو په خپل زمونږ د محلي اوسیدونکي او زمونږ د والد صاحب طبیعت هم تاسو ته معلوم علم هم الله ناشنا علم ورکړو طبیعت تاسو ته معلومو مال او زما د مشهور له شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب له قسم د پوالی را لبیغ بنیاد وکړ د ماسخوتانه بشوا صاحب او شاب سرپویر بیاده ابا کټ کې ملاستو منګ به وتولاړو کتاب بیادوا چټکه به خطا شو غرض بوال به کول به خیر له پوالو کې د ماسخوتان او دلته ما د شیرګل کې باړه گیټ کې یو ځای کې بل ځای کې مسافرې کړې الحمدلله سبق مې تیر کړی دی او چې د نورمانیه کې زه طالب هم دلته ما سبق وې نو د بدرخیلو په جمعات کې تاسو ته پته راغی کې به مونږ مونږ کو اغل ته کوټګر بدرخیلو په جمعات کې ډېر ویلي علما پکې پاتې شوي دي نو هغه کوټګر کې به زه چې به د مدرسې تتلم او راتلم هغه خبره درته وکم زما په هغه کال باندې وړه دوره وه نو چې وړه دوره وه نو زمون خو الحمدلله تاسو ته کور معلوم دی شکر الحمدلله هر څه موجود دی او د بالکل د لنګر انتظام دی نو ما ځان له یو شتو پیدا کړی وه او ځان سره مې شنه چې و چینه ساتلي وو نو د ماسخوتن نه به ما پتیله ووینځله په هغې کې به مې یو دوه پیالې اوبه واچولې سر به مې پرېښودی نو چې سهار به منزله لاړم مونږ به مې وکړ نو بیا به ناستم خپل کتاب به مې کته ټیم مې ځان له برابر کړی نو بیا به مې هغه شتوز بله کړه او په هغې باندې به مې ځان له هغه کاوه چای په هکله سپوره کاوه چای به مې وڅکله چې کور ته به کله رالم ورېږه ډوډۍ پخه و ډوډۍ سړه ده او چای ګرمه و وخت په لګېده نو بار کې دلته زمونږ باتروم و لیټرین و د باباجي هغې کې به مې اودس مات کړ نیغ به لاړم مدرسې لږ وروه ډوډۍ به مې نه خوړه په دې تیار کور کې او الحمدلله تاسو ته زمونږ پته شکر دی هر څه شته ډوډۍ به مې ونه خوړه مدرسې ته به لاړم نو چې هلته به په مدرسه کې ما سبق وې نو به هغې ځای کې به ټوله ورځ ناسته وه نو طالبانو به بعضې ملګري نو هغوی به ویلې خپې زاده نو د اتمانزو د مدرسې د بازار سره پورې پیاده رالم نو هلته به مې ځان له یو ډوډۍ راواخیسته نو سوزکي ته به راوختم نو چې به راوختم او کوبه شومه نو کور ته به نه راتلم نیغ به جومات ته لاړم نیغ الله ګوارې په ما داسې وخت راغلی دی ښه نو چې جومات ته به لاړم نو جومات کې مې ځان له هغې ورځو کې الله دې راکړي تقوا نوره زیاته کړي نو ما ځان له بره یو شی جوړ کړی کتابونه مې په هغې کې ښودل ما چې زه خوب کوم چې دې ته مې شا را نه شي نو اوبه به مې ځان ته په ګیلاس کې واچولې راشي زما په دې بچو ته راسي وخوره چې وخوري یو به مې د نوړۍ نه چک کو او ورپسې به مې ګوټ کو هغه ډوډۍ نه ده هغه به مې وخوړه بیا به اوده شوم خیرالله سنت دی اول زر به خوب راغی داسې نیمه ګنټه خوب به مې وکړه خپل کتاب ته به زه ناست وم خپل کتاب به مې کتم ماسخوتنه پورې به دقه شانتې زه جومات کې نو چې ماسخوتن مون به مې وکړه نو کور ته به زه رالم نو ماسخوتنې به زما ترکارۍ سر روټۍ وه نو بعضې وخت کې به راته شیخ صاحب غوسم شو ما ته وی جومات تی او تی جومات تی او تی وی بعضې وخت کې میلمه نه راشي او ما ته وی کور څوک نه نو غوسه به یې راته وکړه ما به غږ ونه کړ نو بیا به م ورته وی دلته چې کور ته لاړ شم خو شل کار راله ګوري کتاب ګورم ما ته وی ښه کوې چې ګورې وی بعضې وخت کې به ته زه غوسه وکړم وی همدغه شانتې چل کوه قسم په الله دا سختې مې ګورې په ځان تېرې کړې دومره ښه په دې لنډ ځای کې لالا ګورې زه مسافر وم په دې لنډ ځای کې هغه ما مسافري کړې ده الحمدلله اوسم دومره وخت اوس چې دا ګیره مې سپینه شوه خو د طالبې د وختو کتابونه نه دی ما نه به نومونه هېر شي د محلې د خلکو خو که ما ته ویې که نه صورت فاتحې نه به درته صحیح طریقې سره یادوم چې هغې وخت کې ما کم یاد کړي دي الحمدلله دا ماته یاد دي او بیا په دارالعلوم حقانیه کې دورې حدیث په کال زمونږ لویه دوره وه نو د مازدیګرې به طالبانو کرکټ کو نو ما به ځان سره کتاب واغېسته نو پټو ته به لاړم نو چې کمره کې به را سره کم ملګري هغوی به راپورې خاندل چا سره تعلق جوړ کړی او که ته کم خوازې او ته څه کې او ته څه کې او مونږ کرکټ کوو ته ما زه بار چکر لګوم یو ورځ چې ته هغوی روتي وو چې زه یې صحیح کړم ما ته ته دومره بنیت نو چې تا دلته سبق یادو نو مونږ ته به دې وې که نه مونږ هم در سره راتلو نو چې 11 بجې به شي د شپې د خدای په کور کې ناست یم ګورې ښه چې 11 بجې به شوې د شپې 11 بجې به شوې نو دغې وخت کې به خوب په موږ باندې غلبه وکړه نو زه به ورلم په غسلخانې باندې اوبه مې لامبل ما وی چې خوب ما نه وتښتي
دې شپه نو الحمدلله زه ته اوسم خول شم ما سره سند پروت دی زما د حقانی سند ممتاز دی ممتاز A1 ګریډ مجاهد ورته وي جی جدا پس ګریډ ته ویل کېږي او ممتاز A1 ګریډ ته ویل کېږي مالیا چې کوم هغه د نمبر هغه لیست راک نو پای کې پسلو کې 99 نمبر یو پارا پرچه کې 99 پیش به شوکت علی پیسې ماته وي تا غبلا نمبر یې غشتي ما بس الله را راکړی دی نو ممتاز پوزیشن دی الحمدلله زما د حقانی نو ما سدې پورې مې خبره کوله چې طالبي دا مشقت غواړي مشقت به برداشت کې سخت به برداشت کې مسافره بکې الله بدل لخشته علم درکې طالبه په زمانه کې مشقت وي او چې بیا عالم شي بس بیا مشقت ختميږي نو علماء مشقتونه برداشت کړی دي دا دومره لوی مقام دا چې رب العالمین دی علماء لور کوي دا د څه د وجنه ور کوي علم دا د الله پاک صفت دی اغه انسان له الله په علم ور کوي چې چا کې تقوا وي زه طالبان اسب نه کانی طالبانو تیم ګورزان کې تقوا پرهیزګاری پیدا کې الله بدر له علم درکای بند لارې باندې رب العالمین دا کولو کی ذکر الله صفت الله پاک انسان لور کوي د علماء خیال ساتل د طالبانو خیال ساتل دا پتا سو باندې لازم ده بعد طالبان به جمعات کې دی رہی طالب بخیال ساتي د عالم بخیال ساتي چا چې د علماء خیال ساتل دي اغویل الله پاک یو مقام ور کړی دی